دا جبل احد دی، د احد هغه غر دی. دا یو داسې غر دی چې دې غر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله او زمونږ د خوږ نبي هم دې غر سره مینه وه. په یو حدیث کې داسې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا داسې غر دی یحبنا ونحبه. دا غر زمونږ سره مینه کوي، موږ د دې غر سره مینه کوو. نو دا هغه د احد غر دی. هم د دې غر په باره کې راځي، دې غر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر یادونه پراته دي او په دې غر باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ګرځېدلی دی، د خپل مبارک قدمونه په دې غر باندې کېښوستي. دا هغه غر دی. په یو حدیث کې داسې راځي چې یو ورځ په دې غر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه. نو د احد دا غر داسې خوځېدل شروع کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اثبت یا احد، احد په خپل ځای ودرېږه، مه خوځېږه. فانما علیک نبی وصدیق وشهیدان، په تا باندې یو نبی دی رسول الله در باندې ولاړ دی او یو در باندې صدیق ولاړ دی ابو بکر صدیق، او دوه در باندې شهیدان ګرځي. اشاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته او عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته وه. نو دا هغه غر دی چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر یادونه په دې کې پراته دي. تاسو ورته وګورئ او داسې په مخامخ چې سړی ګوري او په دې نظر باندې چې یاره په دې باندې زما نبي ګرځېدلی، نو بیا ورله ډېر خوند ورکوي. او یقینا د حدیث چې زما مخې ته راشي نو زما هم دې زړه نه د احد سره ډېره مینه پیدا شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دې غر هغه مینه کوله. صرف انسانان نه بلکې جمادات هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کړې ده او د مینې اظهار یې کړی دی، او دغه شانتې حیوانات هم د الله د رسول سره مینه کړې ده او د مینې اظهار یې کړی دی. او د مؤمن او د انسان دپاره خو د ایمان تقاضا دا ده چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه مینه کوي. نو دا هغه د احد غر دی. په حدیثو کې ډېر ذکر راغلی دی، مختلفو روایاتو کې به تاسو اورېدلي. هغه د جنازې په باره کې چې راځي ډېر اوږد غر دی، اوچت هم ډېر دی او داسې خور دی. دا ټول د احد غر کې راځي دا عیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په یو چا باندې جنازه وکړي نو دته د یو قیرات اجر دی، او که دا ورسره قبره پورې لاړ شي او په قبر باندې یو درې لپې خاورې ور واچوي نو دته د 2 قیراتو اجر دی. نو هغه قیرات علما وایي د احد د غر نه دی. نو دا د احد غر دی. په دې ورکوټي عمل باندې الله دومره لوی اجر درکوي، دې غر ته ته وګوره څومره غټ دی. نو په حدیثو کې د دې ډېر ذکر راغلی، مقصد مې د خبرې دا دی.